د نن د کرکټ مهم خبرونه. د غوره لوبډل مشرۍ جایزې ته د حشمت الله شهیدي نومونه. د اسپین کرکټ ویب سایټ د 2023 کال د غوره لوبډل مشرۍ جایزې ته نوماندان اعلان کړي. په دې کې د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي هم شته. وايي شهیدي د افغانستان په یو تر ټولو بریالي نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مشري کړې او پاکستان او نورو لوبډلو ته یې ماتې ورکړې ده. سبا افغانستان د 19 کلنو نړیوال جام د 14م مقام لپاره له امریکا سره لوبه کوي. افغانستان چې د 19 کلنو په نړیوال جام کې د ټولو لوبو په بایللو سره سفر پای ته رسیدلی، سبا د دغه جام د 14م مقام لپاره د امریکا له 19 کلنو ځوانانو سره لوبه کوي او هم مهاله د دغه جام په دوام کې د شپږ غوره لوبډلو په پړاو کې نن د هند 19 کلنو ځوانانو د 214 منډو په توپیر نیوزیلند او پاکستان د 3 وکټو په توپیر ایرلند ته ماتې ورکړه. له سریلانکا سره د لوبې را رسیدو په درشل کې راشد خان د خپلې درملنې لپاره بیا لندن ته تللی. ټاکل شوې افغان لوبډله د راتلونکي جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبې پیل کړي. راشد خان چې د ملا له عملیات وروسته له دې لوبو بې برخې دی، یو ځل بیا د درملنې لپاره لندن ته تللی او د نوملړ افغان لوبغاړي لا هم د چمتووالي لپاره په تمریناتو بوخت دي. افغان کرکټ بورډ له 2 نویو لیګونو سره د کورنیو لیګونو نیټې په ډاګه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ کلنۍ مهالویش رسنیز کړ. په یاد مهالویش کې سږکال 2 شلوریز لیګونه هم ځای پر ځای شوي، خو د افغان پریمیر لیګ په اړه چې په نړیواله کچه ترسره کېده په اړه یې څه نشته. او په سوداګریزو لیګونو د افغان ستورو راج عظمت الله عمرزي په بنګالي لیګ کې د 14 چټکو منډو په جوړولو او 2 وکټو په اخیستو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته او په ورته وخت محمد نبی په 4 اورونو کې د 19 منډو په ورکولو یو لوبغاړی وسوځاوه.